Menschen, die für Deutschland gearbeitet haben und ihre Familien. Die Bundesregierung unterstützt die Taliban dabei, sie zu töten. Jeden Tag, auch wenn Baerbock, Schulze und die anderen Ministerinnen das Gegenteil behaupten. Bitte merkt euch das. Diese Bundesregierung hilft den Taliban. Das muss aufhören. Danke. اوس د نړۍ د اجنډا بیخي پای ته غورځول شوې چې باید نړۍ دې ته توجه وکړي چې افغان ښځو ته یعنې د هغوی اوسنی وضعیت د هغوی اوسنۍ ستونزو ته اولویت ورکړي او دغه ستونزو ته هر څومره ژر چې کېږي د حل لاره پیدا کړي ځکه افغان ښځې ورځ تر بلې په افغانستان پر هغوی باندې محدودیتونه ډېرېږي پر هغوی باندې ستونزې ډېرېږي د کار حق د تعلیم حق ټول حقوق چې اسلام وضعي